افغان ځواکونو د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو څخه پاکه کړه. دا چې افغان ځواکونو نن یو ځل بیا څنګه خطرناک عملیات ترسره کړي، څومره د هیواد دښمنان یې وژلي، په دې ویډیو کې وګورئ. او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. ملي دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په پوره ډول له طالبانو پاکه کړې ده. د سرچینې په خبر ارغنداب ولسوالۍ کې له څو میاشتو راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه، چې افغان ځواکونو د طالبانو ډله ځپلې او یاده ولسوالۍ یې ورڅخه پاکه کړې ده. په همدې حال کې بیا له یاد وزارت څخه په خپره شوې بله خبرپاڼه کې ویل شوي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په 8 ولایتونو کې 110 طالبان وژل شوي او 81 نورې سخت ټپیان کړي دي. دغه وسلوال طالبان په غزني، ننګرهار، زابل، هرات، کندوز، بغلان، بدخشان او کندهار ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې اوس مهال امنیتي سرتیري په دفاعي حالت کې دي او که وسلوال طالبان د بریدونو هڅه وکړي نو ځوابي بریدونه به بیرته وویني. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.